هر سړی دا غواړي چې ما آنلاین پیسې وګټلې، آنلاین مې ډالر وګټلې، ډېرو خلکو شروع هم کړې ده، بیا په منځ کې هار ومني. 99% خلک پرې کې فیل شي چې هغه آنلاین ډالر وګټي، هغه آنلاین پیسې وګټي. څوک فریلانسینګ کوي، څوک سوشل میډیا ته راوځي، هفته کار وکړي، میاشت کار وکړي، بیا زړه مات شي، ستې پرې دی وایي چې دا خو ډېر زیات ګران کار دی. یو څو خبرې که تاسو چېرته دې خیال وساتو چېرته هم تاسو نه فیل کېږئ، بالکل به تاسو 100% کامیاب شئ په خپل آنلاین ارنینګ کې. که تاسو بیا آنلاین پیسې ګټئ، څه ګران کار نه دی، اسان کار دی. د یو څو خبرو خیال ساتل پکار دي. کمې خبرې دي چې موږ د هغې خیال وساتو، موږ کامیاب شو په آنلاین ارنینګ کې. په ډیټیل سره په کوم خو دې نه مخکې تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ، خامخا یې سبسکرایب کړئ. په دې کې د ټول نه اول مین خبره کومه ده، موږ زر هار منو. هار څنګه منو؟ اکثر موږ هفته کار وکړو، میاشت کار وکړو، ډالر یې رانه شي، پیسې رانه شي، نو موږ زر هار ومنو. یاره ته څوک وایي چې نه دا خو ستا کار نه، ستا نه کېږي، ته به هم داسې مطلب په معاشره کې به خلکو بس خبرې شروع شي، اکثر په ملګرو کې خبرې شروع شي، نو خلک هار ومني، وایي چې د خبرو نه خو دا ښه دی، د زړو کار ونه کړم. د چا خبرو ته به غوږ نه ږدئ، خپل کار به کوئ په کنسسټنسي باندې، ډیلی به کار کوئ، چرته به هم د چا خبرو ته غوږ نه ږدئ. ځان د یو میاشت د 2 دپاره ځان سیټ ته کوئ. که تاسو فریلانسینګ کوئ، که په سوشل میډیا کې کار کوئ، هر قسم آنلاین کار کوئ، چا سره میلاویږئ ما بالکل خپل مونځ اودس روټۍ خپل کار صرف دې باندې تاسو فوکس ورکړئ. 2-3 میاشتې ځان د دنیا نه سیټ ته کوئ، یو میاشت ټوله انشاءالله تاسو به خامخا کامیابیږئ. دا زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دی. کله چې ما په 2016 کې په ایپس ډیولپمنټ باندې کار سټارټ کړو، 2 کاله ما ته پیسې نه دي راغلي، خو ما خپل کار جاري ساتلی دی، او بیا په 2 کاله پس چې کوم دی ما ته ارنینګ سټارټ شو، او لږ سټارټ شو، تقریبا $200 $300 $150 $200 به راته راتله، خو ورو بیا مخې ته لاړه، پورته لاړه. نو په 2016 کې چې کوم دی ما ایپس ډیولپمنټ سټارټ کړو، د هغې نه ما ښه بیا پیسې وګټلې وروسته، خو هار مې نه ومنلې. خلکو به خبرې هم کولې، دا خبرې به تاسو برداشت کوئ. خلک دې خبرې کوي، د هغو دا کار دی، خبرې به کوي، تاسو به صرف په خپل کار باندې فوکس ورکوئ، ځان سیټ ته کوئ، د دنیا نه کار وکړئ. بیا چې ما کله په 2021 2022 کې په سوشل میډیا باندې کار سټارټ کړم، تقریبا 2 میاشتې ما ویډیوز اپلوډ کولی، ټاپک به مې کتلو، د هغې نه پس بیا ما ایډیټ کولو، مزیدار خېجولو به مې، نو په هغې به ویوز نه راتله، 30 40 50 ویوز به راتله، زیات نه زیات چې به لاړم 200 نه به نه تله. 2 میاشتې زما دغه شانې ویوز راغلي، خو ما پکې یو ورځ هم داسې نه ده مس کړې چې ما پکې ویډیو نه ده اپلوډ کړي. ډیلی به ما کانټینټ اپلوډ کول، ویډیو مې اپلوډ کولی. نو 2 میاشتې پس زما یو ویډیو وایرل شو، چې باقي څومره ویډیوز ما اپلوډ کړي هغه ورسره وایرل شي، مطلب دا ټوټل اکاونټ وایرل شو. نو که تاسو چېرته هفته 2 کار وکړئ، وایي چې دا زما کار خو نه کېږي، دا داسې نه کېږي، دومره هم اسان نه دی. تاسو خپل ټوټل فوکس چې کوم دی هم په دې باندې وکړئ، انشاءالله چې تاسو به خامخا کامیابیږئ په آنلاین ارنینګ کې، آنلاین به پیسې ګټئ. دویم نمبر خبره دا ده، تاسو په کنسسټنسي باندې کار کوئ. که هر کاري، که تاسو فریلانسینګ کوئ یا تاسو په سوشل میډیا کې کار کوئ، ډیلی کار کوئ، روزانه کار کوئ، تاسو کار چې کوم دی دا مخکې رواني. که زه سوشل میډیا خبره وکړم، نو په سوشل میډیا خو تاسو خامخا ډیلی په کنسسټنسي باندې کار کوئ. درېیمه خبره دا ده، کله چې تاسو آنلاین کار کوئ په هر پلیټ فارم کې، نو د هغې په پالیسۍ باندې ځان پوه کوئ، تاسو د هغې پالیسي ګورئ. اکثر موږ ډایرکټ ورشو، پالیسي هم نه یې کتلي، او ډایرکټ ورشو چې کوم کار دی هغه بیا زموږ ښه پکې مخکې لاړ هم شو، خو پالیسي هم نه یې کتلي چې په څه باندې دا پلیټ فارم خفه کېږي، په څه باندې خوشحالېږي. د هغې د وجې نه اکثر زموږ چې کوم کار هغه رو هم ولاړي، او اکثر دا چې زموږ چې کوم اکاونټس دی هغه ډیسیبل شي. لکه زه تاسو ټیک ټاک خبرو کوم، اکثر خلک راشي ټیک ټاک کې پالیسي نه کتلي، پالیسي نه یې کتلي، ډایرکټ ویډیوز اپلوډ کوي. نو که زه تاسو نو ټیک ټاک دا پالیسي ده چې ځینې ویډیوز تاسو اپلوډ کوئ، نو په هغې په وجه باندې ستاسو اکاونټ هم بین کېدی شي. مطلب دا دی تاسو پکې ډرګس شو کوئ، د هغې نه علاوه تاسو پکې چې کوم دی مطلب سموکینګ چې شو دا شو، یا پکې په چا سره ظلم کېږي، یا ویپنز شو، تمانچه ټوپک دا پکې شو شي، داسې قسم ویډیو، یا بلډ پکې شو شي. اکثر زموږ زیاتره خلک په غټ اختر کې ویډیوګانې وکړي، او څارویو لالیږي، د هغې نه ویډیوګانې وکړي او بیا ټیک ټاک ته وخېږي. د زیاتره خلکو اکاونټ د هغې د وجې نه هم بین شي. د هر پلیټ فارم تاسو پالیسي ګورئ. که تاسو په پایور کې کار کوئ، که تاسو ایپس ډیولپمنټ کوئ، که تاسو په اپورک کې کوئ، تاسو ټیک ټاک، یوټیوب، د ټول نه تاسو پالیسي ګورئ، بیا تاسو کار کوئ. تاسو ته پته لګي چې دا پلیټ فارم چې کوم دی په دې خبرو خوشحالېږي، په دې خبرو خفه کېږي، په کومو خبرو چې خوشحالېږي، کومو خبرو باندې تاسو اکاونټ مخې ته تللی شي، نو هغه کار تاسو کوئ، نو تاسو اکاونټ ویډیوز به بیا مخې ته ځي په کومو خبرو چې هغه خوشحالېږي. نو دې دریو مین خبرو تاسو خیال ساتئ. انشاءالله امید دی چې تاسو چې کوم آنلاین کار کوئ نه ناکامه کېږئ. دا نننۍ ویډیو دغه شی نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره اړ ضرور